بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې. ملګرو، نن ډېر زیات خوښ یم ځکه موږ تاسې د آرټیفیشل انټلیجنس کورس نن شروع کوو. آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذهانت د نن سبا د نړۍ د ټکنالوژي په نړۍ کې یو تر ټولو عمده بحث دی او مکمل هر څه اے آی ته تبدیلیږي. په پخوا وختونو کې موږ تاسې انفارمیشن ټکنالوژي څخه استفاده کوله، نن هر څه آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذهانت خواته ورشفټ کیږي. نو موږ هم دا وبلله چې باید موږ هم دلته کوم حضوري کورسونه چې دي همدارنګه هغه زده کوونکي چې زموږ د ورچوال اکاډمي څخه استفاده کوي، موږ سره یعنې د آنلاین زده کړه کوي، هغوی دپاره موږ داسې مواد برابر کړو چې هغوی هم د دغه اے آی د نړۍ څخه خوند واخلي، د اے آی دغه کوم ټولز چې نن سبا سافټویر چې نن سبا استفاده کیږي د دې څخه ګټه پورته کړي او د دې په واسطه باندې خپل ټول فعالیتونه سریع کړي. نو موږ تاسې نن لومړنی درس دی، لکه د پخوا په شانته زموږ ټول درسونه ریسرچ بیس وي. موږ مطلب زیاته هڅه کوو چې زیات مواد راواخلو، هغه په کم ځای کې په د ویډیو لینت باید ډېر زیات نشي، په هغې کې موږ ځای په ځای کوو. نو همدا وجه ده چې زموږ ویډیوګانې کمې وي. بیا د وری کوم ټول زده کوونکو ته زموږ د ویډیوګانو ډیوریشن به کم وي خامخا، خو هڅه به مو دا وي چې زه هغې پکې زیات مواد ځای په ځای کړم. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته. آرټیفیشل انټلیجنس ویل کیږي مصنوعي ذهانت ته. اوس په دې باندې نه غږیږو، مخکې د دې چې موږ تاسې په آرټیفیشل انټلیجنس باندې وغږیږو، مصنوعي ذهانت باندې، لومړی ما دلته یو بحث راوړی دی چې what is intelligence. په دې باندې خبرې کوو چې دغه ذهانت څه ته ویل کیږي. کله چې موږ تاسې خبرې کوو چې ذهانت انټلیجنس، دلته انګلیسي مې یو څه لیکلي دي. Intelligence can be defined as the ability to solve complex problems. کله چې موږ وایو یو نفر ډیر زیات ذهین دی، نړۍ تغییر کوي، موږ تاسې مختلف بحثونه مختلف وختونو کې کوو. اکثره وخت پخوا به دا و چې موږ به ویل چې یو نفر ډیر زیات انټلیجنټ دی، د هغې مطلب به دا و چې دا نفر په مکتب کې اول نمره دی، دا نفر کولی شي پوهنتون کې ټوله پرچه زر زر حل کړي، یا دا نفر کولی شي چې هر څه خپل ذهن ته میخانیک ور وغورځوي او موږ چې تر پوښتنه کوو ټک د هغې ځواب راکوي. دې ته به موږ تاسې انټلیجنټ نفر ویلی. خو د وخت په تېرېدلو سره تعریفونه بدلیږي، د وخت په تېرېدلو سره حقیقتونه بدلیږي. د انټلیجنس یا د انټلیجنټ کس تعریف هم بدل شوی دی. نن سبا انټلیجنټ کس هیڅکله هغې ته نه ویل کیږي چې هغه هر څه په مغزو کې ور اچوي، روان وي امتحان ته او بس صرف پرچه زده کوي چپټر، او د امتحان په ورځ باندې چې نتیجه یې راووځي 100 نمرې وړي وي. او همدغه کس که چیرې ریل لایف ته راشي، حقیقي ژوند ته راشي، هغه صفر وي. موږ هیڅکله دې نفر ته انټلیجنټ نشو ویلی په نن سبا وخت کې. پخوا وختونو کې دې ته انټلیجنټ ویل کېده، نن سبا انټلیجنټ ورته نه ویل کېږي. ولې؟ نن سبا د انټلیجنټ تعریف بدل شوی دی. هغه نفر چې هغه یو څه زده کوي، دا معلومه خبره ده چې موږ تاسې باید یو څه زده کړو. کله چې مو یو څه زده کړه، د هغې په واسطه زده کړه بیا صرف دې ته نه ویل کېږي چې موږ تاسې نه څوک پوښتنه وکړي چې د مشتق 5م قانون راته ووایي او موږ تاسې ورته ولګېږو، ټک 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 ټول ورته ولیکو. دې ته انټلیجنټ نفر نه ویل کېږي. انټلیجنټ نفر دې ته ویل کېږي چې یو څه یې زده وي، خو د هغې څخه وروسته پرې ځینې کارونه باید وکړلی شي. بعضې فعالیتونه دي که هغه انټلیجنټ نفر ونه کړلی شي، مثلا solving complex problems. موږ هغه نفر ته انټلیجنټ نفر وایو چې هغه په عملي ژوند کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شي او هغه مشکلات ډیر په اسانه باندې حل کړي. make decisions، فیصلې وکړي، د خپل ژوند فیصلې مثبتې وکړي، دې نفر ته موږ تاسې انټلیجنټ نفر وایو. پرابلم سالوینګ، مشکل حل کړي، خپل د ژوند فیصلې وکړي. دلته زه پکې یو بل څه زده کومه چې benefiting others، نور خلکو ته فایده ورسوي، ټولنې ته فایده ورسوي. دلته چې کله موږ د کمپلیکس پرابلم خبره کوو یا سالوینګ کمپلیکس پرابلمز، د دې مطلب دا دی چې کله موږ تاسې پوهنتون څخه فارغ شو، کله موږ تاسې ښوونځي څخه فارغ شو، کله زموږ ستاسې درسي بهیر پای ته ورسیږي، یا موږ تاسې وایو چې رسمي درسي بهیر مو پای ته ورسیږي، موږ تاسې ډګري په لاس کې واخلو، عملي ژوند ته راځو. په عملي ژوند کې زموږ ستاسې دپاره لومړنی چلنج څه دی؟ زموږ ستاسې ټول نه مختلف ستونزې لري، زموږ ستاسې ټول نه مختلف مشکلات لري. دغه ستونزې باید موږ په دقیق ډول سره پیدا کړو او هغه سالو کړو.
کله چې موږ تاسې دا سالو کړل شول نو موږ وایو چې دا یو انټلیجنټ نفر دی. تاسو وګورئ دومره ډېر چلنج دی د یو انټلیجنټ نفر دپاره. ما مخکې تاسو ته وویل چې د وخت په تېرېدلو سره تعریفونه بدلیږي. موږ تاسې اکثره وخت دعا کوو اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا حسنا وعملا متقبلا. د دې مطلب څه وي؟ کله چې موږ د علم نافع پوښتنه کوو د الله پاک نه د علم نافع غوښتنه کوو د دې مطلب څه وي؟ د دې مطلب دا وي چې خدای پاکه ما ته داسې علم را په برخه کړه چې د هغې په واسطه باندې زه ټولنې ته منفعت ورسولی شم، د هغې په واسطه باندې زه خپل ځان ته منفعت ورسولی شم. دې ته موږ تاسې علم نافع وایو. اوس علم نافع دې ته نه ویل کېږي چې موږ تاسې هر څه دماغو ته وروسپارو لکه د کمپیوټر کې چې موږ هر څه ور اچوو. دې ته علم نافع نه ویل کېږي، بلکې علم نافع داسې علم دی چې هغه پریکټیکالټي ولري. د هغې په واسطه موږ تاسې د خپله ټولنه کې مو سترګې خلاصې شي، مشکلات ووینو، هغه مشکلات د حل کولو دپاره موږ لارې چارې ولټوو او په حقیقي ډول سره موږ تاسې دا مشکلات څنګه کو حل کو. دې ته ویل کېږي انټلیجنس. او د انسانانو څخه تمه هم همدا کېږي چې انسان باید انټلیجنټ اوسیږي. ځکه تاسو پوهیږئ الله جل جلاله چې کله انسان پیدا کړ اشرف المخلوقات یې ورته وویلې. ولې ورته اشرف المخلوقات ویلې؟ ولې هغه ته ذهانت ورکړی دی، هغه ته علم نافع. هغه انسان کولی شي چې علم نافع ترلاسه کړي، خو انسان خپل مکمله ازادي هم لري. خو حقیقت دا دی چې جوړښت انسان داسې جوړ شوی دی چې هغه 100% کولی شي علم نافع ترلاسه کړي، خو که دا یې وغواړي. که دا یې نه غواړي بلکل به علم نافع نشي ترلاسه کولی. په ټولنه کې به ستونزې زیاتې وي، خو دا به هېڅکله درک نشي کولی چې زما په ټولنه کې کومې ستونزې موجودې دي. ښه، دلته ما بیا یو بل وړوکی عنوان راخیستی دی، ریل انټلیجنس. دلته خو موږ تاسې انټلیجنس باندې کافي اندازه موږ تاسې په انټلیجنس باندې وغږېدو. دلته ریل انټلیجنس دی when you are absolutely sure about the yes and no in your life. اوس موږ تاسې اکثره بحثونه په عام ژوند کې چې کوو هغه د شخصي کامیابۍ دپاره کوو. کله چې موږ تاسې وایو چې یو نفر کامیاب شو، دا نفر ډېر زیات سکسسفل دی، دا نفر ډېر زیات کامیاب دی، د هغې مطلب دا وي، زموږ مطلب دا وي چې هغه ډېرې ښې زیاتې پیسې وګټي، هغه که په هره طریقه باندې وي. خو نه، ریل انټلیجنس کې څه دي؟ زموږ ستاسې باندې د ټولنې یو حق وي. هغه حق موږ تاسې په فیصله کولو سره لاسته راوړو. که چیرې موږ ښې فیصلې وکړو او که چیرې موږ د هغه کارونو څخه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته تاوان رسوي هغه موږ وپېژنو. ریل انټلیجنس. واټ از ریل انټلیجنس؟ هغه څیزونه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته فایده رسوي، که دا موږ وپېژنو، او هغه څیزونه چې هغه موږ ته او زموږ ټولنې ته تاوان رسوي دا که موږ وپېژنو، دې ته ریل انټلیجنس ویل کېږي. زموږ ستاسې نن ورځې بحث په دې باندې بلکل نه دی، یا د دې ارټیفیشل انټلیجنس بحث بلکل په دې باندې نه دی چې موږ څنګه کامیابېدلی شو. هغې دپاره به انشاءالله بیا خامخا یو څه ریکارډوو. خو زموږ ستاسې د دې کورس مطلب دا دی چې ارټیفیشل انټلیجنس موږ وپېژنو. مصنوعي ذهانت، ښه دا خو ذهانت شو، انټلیجنس شو چې زه خپل هغه څیزونه وپېژنم چې هغه ماته فایده رسوي، هغه څیزونه وپېژنم چې هغه ماته تاوان رسوي. نو اے آی بیا څه دی؟ په دې باندې به موږ تاسو په دې درسونو کې بحث کوو. زه امید لرم چې تاسو په دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي.